څنګه موږ تاسو کولی شو چې ایم ایس ورډ پروګرام کې که چېرته آثر لیکل سوی وي او هغه موږ غواړو ریموف کړو نو هغه څنګه به ریموف کوو. نو راځم په دې فولډر باندې درېږم، هغې باندې رایټ کلیک کوم، رایټ کلیک کې مثال پراپرټي کې ډیټیلز کله د آثر باندې کلیک کې دلته ریموف پراپرټي اینډ پرسنل انفارمیشن په دې به کلیک کوو. کله چې دې باندې کلیک کوئ دلته به چې ریموف د فالوینګ پراپرټیز فرام د فایلز، دې کې مثال څه شی ورته تاسو ریموف کړئ. زه ورته وایم مثال د آثرز ماته ریموف کړه، همدارقم ته کیټګري ماته ریموف کړه، سبجیکټ دی دا ریموف کړه، که ټایټل هم ورکړئ ټایټل، هر شی تاسو ریموف کولی شئ، دې ځای څخه ریموف کولی شئ. دا به ټول سلیکټ کړئ، بیا به دا چې کوئ اوکې به کوئ، نو دا به شی سي دا به بیا به اوکې کوئ. ګوره شی څه ګوره پاک څه ګوره آثر راست ګوره زه پاک څه په دې طریقه تاسو کولی شئ چې د ایم ایس ورډ پروګرام کې آثر نور شیان لیکل سوي هغه تاسو ریموف کړئ.